د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو لسګونه قومي مشرانو او دیني عالمانو له جمهوري نظام او د ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان او د دوی قربانۍ وستایلې. نن د یکشنبې په ورځ د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو لسګونه ولسونو په یوې سترې غونډه کې له جمهوري نظام، ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او له ولایتي ادارې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي، امنیه قومندان سمونوال لطف الله کامران، د ملي امنیت رئیس جګړن شاهد الحق شاهد، لسګونه قومي مشرانو، دیني عالمانو، مجاهدینو، ځوانانو، مدني فعالانو او ګڼو نورو ګډون کړی و. قومي مشر حاجي شامرد خان په خپلو خبرو کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او قربانۍ وستایلې او د دې ولایت رهبري ته یې ډاډ ورکړ چې له خپلو ځواکونو سره په سنګر کې هم له خپلې خاورې او ولس څخه ساتنه کوي. د خپل وسلوال ځواک نه موږ پوره ملاتړ اعلانوو او داسې ملاتړ اعلانوو چې مسلانه ملاتړ اعلانوو او خپله سنګرو ته راوځو او ټول مسله راوځو. انشاءالله د خپل د دې لغمان د خاورې نه لیش لیش دفاع کوو. هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې خاورې او ولس رښتیني ساتونکي او مجاهدین وبلل چې په میړانه د هر دښمن پر وړاندې جګړه کوي او له دوی سره یې د ولسونو هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړ. ختیځ کې د جمعیت علما مشر مولوي فرمان الله نیازي، د ځوانانو د پارلمان غړي حنیف الله پشایي، قومي مشر ملک حضرت الله بمبارد، حاجي محمد اشرف په خپل وار د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په موخه هر اړخیزې خبرې وکړې. دومره صادقانه خلک د ستاسې په څنګ کې شته، ته مشران شته دي د قطارو کې ناست دي، دوی وطن دوسته خلک دي، صادقانه دي دغه نظام نه دفاع کوي، څنګ په څنګ د ستاسې د نظام نه دفاع کوي، امنیتي ځواکونو نه دفاع کوي. د هغه پیاوړي او مقدسه خلک دي، دوی ډېر ښه اهداف لري او دوی به د امنیتي قواو تر څنګ جوګه اوږه په اوږه به ولاړي. دوی وویل چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په اسلامي او ملي ګاڼه سمبال او د خپلې خاورې ساتنه کوي چې پر وړاندې هر جنګیدونکې ډله باغي ده او د باغیانو پر وړاندې ودرېدل د هر مسلمان او افغان شرعي او قانوني حق دی. ویناوالو دغه راز له نظام او امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ د هر افغان شرعي او ملي مسؤلیت وباله او دوی ته یې بشپړ ډاډ ورکړ چې د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو ټول ولسونه له خپلو ملي ځواکونو سره د هر دښمن په مقابله کې تر څنګ ولاړ دي. موږ د خپل افغانستان د خپلې خاورې د خپلو امنیتي ځواکونو د خپلو ځوانانو ملاتړ کوو، همکاري کوو. دا مسلمانان دي، دا افغانان دي، په افغاني ټولنه کې رالوی شوي، په اسلامي ټولنه کې رالوی شوي. دا د دې د منځه وړل دا د یو بل چا پالیسي ده، د دې د منځه وړل د دې تخریبول د یو بل چا پالیسي ده. هیله مې ده د دواړو خواو څخه که چېرته امن نه وي موږ نور هم د بربادۍ سره مخ کیږو، که امن نه وي نور هم د بېعزتۍ سره مخ کیږو، که امن نه وي نور هم د اقتصادي ستونزو سره مخ کیږو. افغانستان سرتیري او دفاعي ځواکونه تنها د افغانستان د نجات په خاطر نه بلکې د نړۍ د نجات په خاطر جنګیږي. موږ په پوره ویاړ سره د افغانستان د ملي ځواکونو تر څنګ ولاړو. زموږ ورونو په سنګرونو کې جنګیږي، دا هر یو خپل د کوره یا به په ملي امنیت کې یا به په ملي اردو کې او یا به په ملي پولیسو کې د دې د کورنۍ غړي هغوی هلته د ټوپک سره جنګیږي. موږ د منطق، استدلال او د ژبې په وسیله باندې د هغوی غندنه کوو او د خپلو سرتیرو تر څنګ ولاړو. او دا هم افراط نه دی چې موږ به ټوپک اخلو او د خپل د لویشت لویشت خاورې څخه به دفاع کوو، ځکه چې دا خاوره زموږ ده، دا خاوره د دې خاورې موږ پوروړي یو او د دې خاورې د نجات په خاطر هر نوع قربانۍ ته آمادګي لرو. دغو قومي مخورو دغه راز له ولسونو هم غوښتنه وکړه چې په واقعي معنا له حکومت سره ملا وتړي او له خپلو سیمو طالبان وشړي تر څو یې ژوند په ارامۍ سره تیر شي. عزیزانو، په یو ملک کې چې نظام نه وي د خلکو شتمنۍ، زندګۍ، آبرو، عزت هغه خوندي نشي پاتې کېدلی. په یو ملک کې یو نظام شرعي اسلامي لکه د موږ خپل د افغانستان اتل نظام چې ټول مجاهدین کې واکداران دي، دا یو ستر نعمت ده.
د دې نعمت شکر وباسئ او د نعمت نه ملاتړي وکوئ. ویناوالو هغه وګړي چې په بېلابېلو نومونو د امنیتي ځواکونو پوستو ته د تسلیمۍ په موخه ورځي ملي خاینین وبلل او له حکومت څخه یې پر دوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه وکړه. د لغمان والي ښاغلي عبدالولي واحدزي د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو له ټولو قومي مشرانو، دیني عالمانو او مجاهدینو څخه مننه وکړه چې په دې حساس شرایطو کې له جمهوري نظام، امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولایتي ادارې څخه هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. هغه یادونه وکړه چې لغمانیانو د تاریخ په اوږدو کې تل له خپلې خاورې او نظام څخه ساتنه کړې او اوس یې لا هم وخت ده چې په میړانه له خپلو سرتیرو سره اوږه په اوږه د دې خاورې د دښمن پر وړاندې ودرېږي. په لومړي سر کې خو د زړه له تله مننه کوم حاجي صاحب چې په ډېرو حساسو شیبو کې، په ډېرو سختو شیبو کې تاسو د خپل نظام، د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو، د خپلې ادارې د ننګ او ملاتړ لپاره غږ اوچت کړ. زه د زړه له تله مننه کوم. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ او دا تاسو یې چې تر نن هم دا وطن ساتلی، په دې وطن هم قربانۍ ورکړې او نن هم قربانۍ ته چمتو یاست. ښاغلي واحدزي زیاته کړه چې د نړۍ په کچه جیدو دیني عالمانو د طالب جګړه ناروا وبلله، خو لا هم دغه ډله افغان وژنه کوي او ټول اسلامي او ملي ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي. د نړۍ علما په سعودي کې درته کېناستل، هغه درته وایي چې ستا جنګ ناروا ده، دا ته چې کوم جنګ کوې دا بغاوت ده. نو چې ته د نړۍ علما په سعودي کې نه منې، زه به په تا باندې څه شی ومنم؟ د لغمان د ولسونو هغه قربانۍ چې هم یې د جهاد په وخت کې د روسانو په مقابل کې ورکړي او هم نن د دې نظام د پایښت او بقا لپاره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لغماني ځوانان د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په لیکو کې شجاعانه دفاع کوي، خپل وینه نذرانه کوي، خو د نظام د پایښت لپاره، د دې وطن د آبادۍ لپاره قرباني ورکوي. زه یې هم ځان پوره وړی بولم، هم یې نظام پوره وړی بولم. د لغمان والي وایي چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خورا میړانې سره په علیشنګ ولسوالۍ او نورو سیمو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او لا به هم د ستراتیژیکو پلانونو له مخې دوی ځپل کېږي او له شتون څخه به یې سیمې تصفیه کېږي. زه اطمینان درکوم مشرانو، دا ستاسو یووالی، ستاسو اتفاق، ستاسو جذبه، ستاسو دفاع له دې نظامه موږ ته ډاډ راکوي چې موږ تنها نه یو. موږ په دې باندې مطمئن شو چې د لغمان ولسونه زموږ سره په څنګ کې راسره دي او هیلهمن یم چې شپه ورځ راسره یې وکئ تر څو د لغمان له لویشت څخه هم دفاع وکړو او هم حاکمیت پرې راولو. او دا مې در سره ژمنه ده چې راځي به فقط دومره صبر وکئ چې د قوتونو ارزونه وشي، یو ځل بیا موږ او تاسو بیرته خپل قوت پر ځای کړو. هغه بدې ورځې چې دلته د جواسیسو لخوا، دلته د دسیسهګرو لخوا په لغمان باندې راغلې وې، د هغو په وجه لغمان ته ډېر لوی خساره رسېدلې، هغه هم د اقتصادي له لحاظه هم له نظامي له لحاظه موږ بیرته هغه تابع کوو، په هغې باندې لګیا یو. اطمینان درکوم چې هېڅ لویشت به د لغمان دوی ته نه ور پاتې کېږي. په خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په رهبري باندې، په ولایتي اداره باندې انشاءالله اعتماد ولرئ. دوی به ستاسو تر څنګ وي، دوی نه ماتېدونکي دي. آخري زور یې همدغه و چې وی واهه کوچنی هلمند دوی ویل چې دا نه فتح کېږي، کوچنی هلمند ور دړې وړې شو، خطعا سر ته ورسېدو. دوی خوشحاله دي چې الیشنګ یې موږ ته راپرېښود. موږ الیشنګ نه دی پرېښی، وبه یې ګورئ لکه اوس ما چې په ټیلرو کې بار مړي ور ولېږل، داسې به بیا بار مړي ور روان وي. نوموړي ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په لوړ مورال او قوي پلان سره هغه سیمې چې اوس له لاسه وتلي بیرته ونیول شي او د افغانستان ویاړلی درې رنګه بیرغ به پکې ورپول شي.
هغه د غراز له ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د لغمان د امنیت او هراړخیز وضعیت د ښه والي په موخه دې له امنیتي او دفاعي ځواکونو او ولایتي ادارې سره خپله همکاري زیاته کړي او خپل اسلامي او ملي مسؤلیت دې په ښه شکل ادا کړي.